سلامونه. د نن خبره ننني بحث ستړي مشي ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې هوکړه په مشروط ډول ومنله. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره په مشروط ډول منظوري ورکړې ده. ورځپاڼه د لوړپوړو امریکایي چارواکو له قوله وایي چې د سولې په هوکړه به هغه وخت لاسلیک کېږي چې طالبان د تاوتریخوالي دایمي کمولو ته ژمنتیا ښکاره کړي. چارواکو ویلي چې که طالبان غواړي د سولې هوکړه لاسلیک شي نو د روانې میاشتې په اخره کې باید 7 ورځې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې غږیږو. په بحث کې راسره دغه دوه ښاغلي میلمانه دي. د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد انور سلطاني صاحب او قومي مشر او د چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر صاحب محمد نعیم ولاړ. زه شکر الله پاسل یم. تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شم. په خیر راغلئ. ښاغلی سلطاني صاحب، د امریکا له لورې یا د سولې په تړاو د تازه خبرونو خپرېدو ته په کتو سره سولې ته څومره نږدې شو؟ که سوله هوکړه په مشروط ډول لاسلیک کېږي، کوم شرطونه چې امریکا وړاندې کړي دي سولې ته موږ څومره رسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن پاڅون صاحب، ستاسې او ستاسې تخنیکي همکارانو او د ګران او کشري ورور جناب ولاړ صاحب په اجازه اول ټول ته سلام اچوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاڅون صاحب، د ټرمپ دغه خبره په سیاسي او علمي لحاظ باندې ډیره اوچته خبره ده چې دا د شرط مسله یې د مذاکراتو او د سولې د خبرو په هغه لومړي قدم کې دا په نښه کړې ده او هغه ښه والی په چیش کې دی. په تقریبا د افغانستان جنگ د 40 کال دی او د مهاجرینو هم دا 40 کال دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د جګړې دا اور بلیږي. کله چې د شوروي اتحاد لښکرې وتلې او د ژنیو په توافقاتو کې د پاکستان خارجه وزیر او د افغانستان خارجه وزیر د ګرباچوف او د ریګن په مشرۍ باندې د جنیو په توافقاتو کې نامسؤلانه برخورد وکړ. د هغه برخورد په نتیجه کې د افغانستان نظامی ښکلا، سیاسي ښکلا، اقتصادي ښکلا، فرهنګي ښکلا او جغرافیوي ښکلا د کورنیو جګړو د ایجاد په واسطه باندې لولپه شوله او له منځه لاړله. تضمین والا نه و چې تضمین وکړي د دواړو طرفیانو، هم د کابل د حکومت د نجیب الله په مشرۍ باندې، هم د مجاهدینو د حکومت د حضرت صاحب په مشرۍ باندې تضمین یې وکړي. دغه تضمین ونه شو. خلک یې وسلوال قوتونه په خپل سر باندې پرېښودل. وطن مې هغه حالت ته راغی چې اوس هم د جوړېدو امکان مشکل دی. ټرمپ هغه تیرو ته په کتو باندې معقول کار په دې کړی دی چې د افغانستان جنگ یو بودی جنگ نه دی، درې بودی جنگ دی. یو اړخ سیمه ایز دی، یو اړخ نړیوال دی او یو اړخ ملي او داخلي اړخ دی. د دغه درې واړو اړخونو ته په کتو باندې یو اړخ نشي کولی چې یوازې طالب او ټرمپ او امریکا دي د افغانستان د ستونزې د حل لپاره پلان او برنامه جوړه کړي، تر څو چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت په راتلونکي پلانونو باندې په شریکه باندې برنامه جوړه نه کړي، نو دا کار ناممکنه دی. نو دغه شرط په دې خاطر ښه دی چې وبګوري چې طالبان په دې په 8 میاشتو کې یا په 5 میاشتو کې یا په 6 میاشتو کې څومره د تاوتریخوالي په ادرس باندې د اوربند د تعریف دپاره کار کوي، جګړه کمیږي، څومره د افغانستان نظامی قوتونه په دفاعي سنګرونو کې کینی او څار او نظارت کوي، څومره امریکایان د شپې د عملیاتو د کنټرول په خاطر بنده کوي. نو دا دغه شرط معقول شرط دی. دې کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو عزت او ښکلا پرته ده او دلته یو سیاسي مشارکت دپاره لاره برابریږي چې طالب هم راشي، نور احزاب هم راشي، تنظیمونه هم راشي، ملي عناصر هم راشي، د افغانستان حکومت هم د یوه ادرسه کښېني، بیا به د افغانستان د فورمول لپاره کار برابریږي. که تاسې متوجه یاستئ د انتخابات چې دا ځنډني شو او د 18 او 19 لکو ووټونو شمار دا 5 میاشتې ووته، وجه دا ده چې نړیواله کوشش کوي چې سوله رامخته کړي
او د سولې په ادرس باندې یو نماینده حکومت په افغانستان کې را جوړ شي. دا د شکایاتو او د انتخاباتو د کمیسیونه غلطي نه ده، بهرني فشارونه دي چې دیکته کېږي دا وکړه هغه وکړه. نو د هغې ته په کتو باندې د نړیوالو د جریاناتو نه په استفاده باندې د امریکې جنرالانو هم د افغانستان په حالت باندې او د سیمې په حالت باندې خپل نظریات توضیح او تشریح کړه. او ټرمپ هم دې ته وادار کړ او طالب هم دې ته وادار شو چې د ملا برادر په مشرۍ باندې خپل اواز په تکراري ډول باندې د امریکې استازي ته ویل چې په دې هکله باندې څنګه د بمبس نه ځان راوباسو. نو دغه خبرو د افغانستان راتلونکي دپاره یو شین چراغ ورکړه او دغه چراغ به انشاءالله د افغانستان د هوسایي دپاره د اتحاد او یووالي دپاره او د بهرنیو قواو د وتلو دپاره به دا یوه زمین سازي وسیږي او داسې پلان برابرېږي چې د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان، په راس کې ایران، روسیه او چین هم او د هند پورې هم به دلته تضمین ورکوي چې تاسې به د نیابتي جګړو دپاره خطر دی ګوتې به پکې نه ووئ. نو دا چې ملل متحده امریکا او روسیه او د سیمې هیوادونه تضمین وکړي دا بیا دغه نور هم دا لوبه ښایسته او دغه شي. 18 کاله جنگ په مستقیم ډول باندې او 40 کاله جنگ په بل شکل باندې وطن کې روان دی. دوه خبرې دي سلطاني صاحب چې یو دا ده چې د تاوتریخوالي کمښت مسله ده، بل اووه ورځې د تاوتریخوالي ودرول معنا دا چې هماغه ورځنی اوربند دی، او بله تاوتریخوالي کمښت مسله ده بیا هم لانجه حل شوه که چې تاوتریخوالی کمیږي. یو نظر په ټوله کې دا دی که تاوتریخوالی موجود اوسي که څه لږ څه ډېر یا 15 افغانان وژل کېدل یا یو افغان وژل کېدل، اما وژنه خو روانه ده. ولې په کل کې د جګړې په ودرېدو توافق نه کوي؟ اعتماد نشته د امریکي حکومت او د طالب په مابین کې او د طالب او د افغانستان د حکومت په مابین کې اعتماد نشته دی. د دغه اعتماد نشتونه دغه ته تاوتریخوالي کلمه راوستله چې امتحاني حالت دی چې په څه شکل باندې که چېرته د سولې خبرې یو داسې نازک پړاو ته لاړ شي لکه څنګه د ټرمپ یو ټویټ د سولې نه پړاو خبرې خرابې کړې، اته پړاو خبرې خرابې شو، خو یو نهایي نتیجې ته رسېدلې خلکو هغه شیبې شمارلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به اوس لاسلیک کېږي. اما په کابل کې یو بریدار څه خرابه کړه. که بیا هم تاوتریخوالی دوام ولري داسې یوه پیښه رامنځته شي چې د سولې خبرې له حکومت سره یو نتیجې ته رسېدلې وي بېرته نه شي کړی. دا خو ځکه نه کېږي چې امریکا هم نور د جنګ په دوام کې خپله سیاسي او اجتماعي او اقتصادي بقا نه ګوري. په څنګ کې د سیمې هیوادونه ایران او روسیه او چین هم ورته په کمین کې ناست دي، هغه هم دلته امریکا په دې خالي میدان کې نه پرېږدي چې ته به ناست یې زما په ګاونډ کې به ته لوبې کوې. دغه ټولو فکټورونو ته په کتو باندې ټرمپ دا مخکې چې کوم ګزار او کوم سیګنال یې ورکړه او دا پروسه یې خفه کړله، بعضې نقاط یې طالب ته یې وښودله چې وروره زه په زور کې او ته کمزور یې، هغه ته په شکل راشي طالب کمزور دی که نه دی، خو ته ورته خپله فشار خپل معنا وري په دې خاطر وښوده چې د خبرو په جریان کې طالب دې ته وعده راکړي چې وروره ستا لاس لاندې دی زما لاس د بره دی. نو دغې ورکړه په حساب دغه نمایش ټرمپ ورکړه په خبرو کې میدان پیدا کړه هماغه چې طالبان او پاکستان په غیر مستقیم شکل د امریکې د حکومت د خبرو دپاره لیواله شولو. خو اوس خو د امریکا او د طالبانو خبره نه کېږي، د امریکا د طالبانو د افغان حکومت خبره کېږي. دا کله چې د امریکې او د طالبانو خبرې د پاکستان د پردې تر شا خبرو ته پینل چې ورکړل شو، بیا به د افغانستان حکومت سره د یو ادرس له مخې دوی دغه هغه نورې خبرې کوي. هغه به څه خبرې؟ هغه به نظام سازي وي، هغه به په قانون اساسي باندې خبرې وترې وي، هغه به په د بشر د حقوقو، هغه به د ښځو حقوقو، هغه به د افغانستان د هوایي او زمیني حریم د خپلواکۍ، هغه به د مدني قوانینو، هغه به د نظام په جوړښت کې په حساب برخه ونډه دا د 80,000 طالبانو هغه د شمولیت او راتلل نظام ته په هر وزارت کې دا هغه خبرې دي چې دا به د افغانستان حکومت سره د روسیې د چین او د پاکستان او د ایران او د ملل متحد په وساطت باندې د امریکا په وساطت باندې دا خبرې اوبه کېږي. اوس په حقیقت کې یو پاټ کې جوړ شو او دغه پاټ کې د خبرو دپاره زه یو ښه زیری بولم الله پاک دې د عمل په چوکۍ باندې کېږي. تشکر. من نوشهر ولاړ صاحب کوم شرطونه چې وړاندې شوي دي ستونزه یې څومره حل کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم پاڅون صاحب تاسو ته، محترم مشر ورور سلطاني صاحب ته او د انعکاس تلویزیون مشرتابه تخنیکي کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. تاسو وګورئ چې دا د سولې کلمه چې د هر چا په خوله کې موږ اورو یا اورېدل کېږي، افغانان ورته خوشحاله کړي، لبیک ورته وایي، هرکلی ورته کوي،
خو کلونه تیر شو د یو خوا جنگ روان ده او د بل خوا د سولې خبرې روانې دي. مشهوره خبره ده وشینکۍ مالي ورسکۍ مالي. که امریکا وغواړي د اخلاص او صداقت نه کار واخلي وګورئ 9 پړاوه خبرې وسوې 9 پړاوه ناستې وسوې په دوی کې تاسو د خپلو خبرو په جریان کې ویلې په دوی کې 9 پړاوه خبرې د افغان سولې په ارتباط وسوې چې ډاکټر زلمي خلیلزاد د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت استازی و مستقیما دخیل و برخه لرودله ډېر سفرونه یې وکړل مختلفو هیوادونو ته افغانستان ته راغی پاکستان ته او نورو ممالکو ته پوهېږي چې په دې جنګ کې د چا لاس ده زموږ سیاسیونو سره خبرې وکړلې اصلي خبره په دې کې ده چې اوس یو بیا هم یو شین چراغ موږ ته ښکاره کوي هغه 9 پړاوه خبرې خپله ټرمپ په یو ټویټ باندې له منځه ویوړلې موږ هغه تیرو ته په کتو سره که بیا دوی طالبان مذاکرې میشته کینی او یو نتیجه ورکړي موږ خو د نتیجې په تمه یو دغه کوکار یې چې موږ کوو دا خبره چې کوو په اور کې افغانان سوځي سوله افغانان غواړي د سولې تږي موږ یو دا سوله زموږ مسلم حق ده وګورئ د یو خوا د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خپل د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله سره تلیفوني خبرې کوي چې یو څه پرمختګونه سوي دي اوس وګورئ خو یو ځواک یو قدرت د یو ملک وزیر خارجه ده هغه ولسمشر ته عبدالله سره خبرې کوي او وعده ورته ورکوي چې یو څه 95% پرمختګ سوی خو موږ وګورو دا پرمختګ په کومه برخه کې که دلته د تاوتریخوالي خبره کوو زه خپله د تاوتریخوالي په پیژند په تعریف باندې نه پوهېږم چې په دغه جنګ کې د تاوتریخوالي کموالي نه هدف څه ده په یو ولسوالۍ کې به خلک وژني په یو کې به یې نه وژني یا پخوا یې 80 وژل اوس 40 وژني آیا اوس ولایتونو کې انتحار او انفجار نه کوي آیا زیاتره ولسوالۍ به له انتحار او انفجار نه خلاصي خو که چېرته زړه د سولې لپاره کیږي او د سولې لپاره ښه تعریف ولري او د سولې په ګټه باندې پوي ښه خبره ده اول تیږه د اوربند کې دي که نه ولې اوربند کې اوربند نه دوی کوم تشویش لیدلی او په دې باید پوه شي چې دا څو کاله دا وینه تویږي آیا دغه وینه کومه معنا لري خو دا خو بې معنا ده که نه دا خو افغانان دي که دې خوا زمونږ افغان امنیتي ځواکونه دي که خو افغان طالبان دي دغه ټول یو افغانان دي طالبان هم د دې خاورې بچیان دي خو دا چې اوس ستونزې او مشکلات زېږېدلي بهرني استخباراتو خپلې مزې ځغلولې دي په اتفاقي زمونږ ملا بې اتفاقي تعصب ماته کړې ده اوس د دې لپاره پکار دا ده چې د سولې لپاره چې هر چا کوټلي ګامونه پورته کړي د اخلاص او صداقت نه کار اخیستی ده موږ پوهېږو چې دغه افغانانو د زخمونو لپاره به یو ملهم یو دوا پیدا شي اوس ټرمپ دا امیدواري ورکړې ده ټرمپ وایي چې طالبان دې ته آماده کېږي چې افغان حکومت سره هم خبرې وکړي مشکله دا ده چې طالب او افغان حکومت ستا اندېښنه له کومه ځایه ده موږ که دې تېرو حالاتو ته وګورو زموږ دغه ولسونه وګوري جنګ نه خو موږ پوځ ته راغلي وو د صبر جام هم ډک سوی د دوی هغه وعدې موږ لیدلي دي د دوی هغه اخلاص او صداقت چې د عمل جامه یې نه ده ورغوښتې شعاري خبرې دي تجارتي خبرې دي کوي د وخت وژنه ده موږ دا وایو چې سوله خو غواړو لیوالتیا ورته لرو غوښتونکي یو حق هم ده تږي یو ورته خو که تېر فشار باندې بیا د ټرمپ هماغه یو ټویټ ورکړي او بیا دغه ټول پروسه او پروګرام د خاورو سره خاورې شي دا یو خو مصارف وګوره وخت وژنه وګوره بل خوا دغه حالات وګوره دوی خو قرار دي خیر په غونډۍ ناست دي په اور کې خو موږ سوځېږو که نه اوس دغه کوکارې خو موږ وایو اوس افغان طالب یا افغان حکومت دواړو ته موږ دا خواست او غوښتنه د دواړو خواونه ده د سیاسي لیډرانو نه هم ده د مشرانو نه هم دا ده چې راځئ د خدای لپاره دغه حالات یو وارې مطالعه کړئ یو وارې وګورئ تر څو پورې به د نورو په خولو باندې او د نورو په دسیسو توطیو باندې به خپل ملک خپل خاوره له منځه وړئ ما سره بیا هم دا تشویش شته ده او دا باید په جرأت سره ووایو چې ډېره مشکله ده دا یو ډېره اوږده پروسه ده موږ به هغه وخت اطمیناني سو چې د اوربند لپاره دوی یو تعهد ولري ژمنتیا ولري چې د افغانستان د جغرافیایي حدوداتو کې یو ډز ونه شي هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا نه نو بیا هلته موږ ډاډمن کېږو چې انشاءالله تعالی اوس د سولې لپاره دا هوکړه لاسلیک کېږي مشروطه ده شرطونه معلوم دي تاوتریخوالی کمیږي اوه ورځې مطلق تاوتریخوالی نه کوي که اوه ورځې تاوتریخوالی نه کوي معنا دا چې اوربند ورسره مني
تاوتریخوالی کموي معنا د یو ژمنه ورکوي که تاوتریخوالی تیز شي ممکن داسې پیښه رامنځته شي تاوتریخوالی د تیزۍ معنا ولري دغه اووه ورځې چې سترګې پټې کړي دا اووه ورځې نه چې اووه میاشتې هم نورې تېرېږي ډېر کلونه به په دې کې تېر شي دا یوه اوږده پروسه ده څنګه چې جنګ نیمه پیړۍ پوره کېدو کې داسې جنګ روان ده او دا سوله خو هم داسې نه ده چې په دې یوې ورځې کې به دا سوله تا ته ډاډمنه سرتاسري سوله راشي څنګه چې موږ یې غواړو دا خو خپله شتې په شتې باندې وخت غواړي زمان غواړي خو زمونږ د ولسونو غوښتنه موږ چې ورته تږي یو موږ چې ورته لیوالتیا یو موږ چې پرې باوري کېدی سو هغه اوربند ده او د دې په څنګ کې چې کوم وخت اوربند سو ذهنیتونه جوړول دي د دې په څنګ کې ښه بااعتماده کسان داسې نه چې د هغې خوا نه دوکاندار راشي چوکیدار راشي او د دې خوا نه داسې کسان چې هغه هېڅ د دې سولې لپاره لیوالتیا نه لري هغه خپله ګټې په جنګ کښېني دا ټیم او دا کمیټه په دې شکل دي چې ټول غاصبینو مفسدینو د هغه جنګیالونه جوړي چې مسله غیر مسؤل کسانی او د سولې په تعریف نه پوهېږي د جنګ په اسرارو نه پوهېږي هغه وایي زما خیر په جنګ کې ده چې چېرته دې خاورې کې جنګ وي زه وکولی شم خپلې ګټې ترلاسه کړم خو د لپاره هم پکار ده چې یو ښه ټیم یو ښه کمیسیون جوړ کړي چې هغه سره درد وي هغه سره جرأت وي هغه سره استدلال و منطق وي هغه قناعت ورکولی شي او د هغې خوا نه موږ ګوره بارها اورېدلي د رسنیو له طریقه چې د طالبانو له ادرسه یو څوک راغلی چې ښه غټ مولوي ځان معرفي کړی وخت چې تېر شوی ده هغه بیا یو دوکاندار یو چوکیدار و موږ وایو چې هغه حقیقي طالبان هغه چې په طالبانو نفوذ لري هغه چې واکمن دي هغه چې تاثیر لري هغه چې رښتیا خبرې جای نیسي هغه چې باوري کسان دي هغوی د مستقیما دغې مسلې ته دا ملي مسله ده دا ډېره دردونکې مسله ده خو د اندوی نه تلي د اندوی مشران دي که نه ملا برادر څوک دی دا نورې څوک دي خو ټول اندوی دي که نه متقي څوک دی ګورئ موږ دا نه وایو چې دوی نه دي ګورئ دغسې حالات موږ بیا تکرار نشي چې داسې دوکاندارو نورو اوس څېرې معلومې دي اوس خو ګورئ څېرې چې معلومې دي څه جنګ کولی شي په خلاص مټ باندې څه جنګ کولی شي په جنګ کې خلاص مټ لري د سولې لپاره دې خلاص مټ پیدا کړي که نه خپلې غوښتنې دې مستقیما وغواړي وایي پړ مې که مړ مې که یو وارې خو دوی مستقیما کښېني د امریکې سره مشکل لري خپل مشکل دی کې درست امریکې سره مشکل لري که افغان حکومت سره باوري لکه مزایه ته وایې چې باید هغه طالبان باید رامخته شي چې په جګړه ییزو ډلو باندې یا جګړه مارو ډلو باندې حاکم اوسي خو دوی حاکم نه دي ملا عبدالغني برادر د ملا عمر معاون دی هغه حاکم نه دی د حقاني زوی چې ورخوشي که لاړ اوس خطر کې ناست هغه حاکم نه دی طالبان پرې ټول اساسي خبره دلته ده ګورئ دې خاوره کې ډېرې ډلې جنګېږي او دا خبره چې موږ کوو دا خبر د دوی تعهد اخلاص او صداقت نه ده زموږ اخلاص او صداقت او تعهد پکار ده چې دلته کومې ډلې دغه ډلو سره باید هغوی هم سره کینی څنګه چې په نظام کې دننه موږ ډلې او ټپلې ګوندونه او احزاب سیاسي دي او اختلافات دي دوی دې هم خپلو منځو کې سره کینی او هغوی دې هم خپلو منځو کې سره کینی اساسي نقطه دا ده چې ټول پوهېږو چې غوا توره ده او شودې سپینې دي چې خبره چا سره ده څوک کولی شي چې دغه مشکل د حل لاره ولټوي موږ وایو چې دغه ټول د طالبانو باندې هرې ډلې باندې دوی واکمن دي هلته دوی هر یو لیډر یو رهبر دا خبرې به تاثیر کوي خو موږ خو د دو تاثیر یوالې عمل ثانیه کې وګورو چې دوی تاثیرات په کومه اندازه دي ښه سلطاني صاحب همدا مسله څومره د اندېښنې وړ ده لکه څنګه چې ولاړ صاحب وایي چې دوی دې هم په ټولو ډلو باندې حاکم اوسي څو ورځې وړاندې د ملا منان نیازي له ادرسه داسې خبرې خپرې شوې یا هغه کلیپ ورکړی او هغه خبرې کړې وې چې په قطر کې څوک ناستي د طالبانو استازولي نشي کولی ته امریکا مستقیما له پاکستان سره خبرې روانې کړي دي د قطر د هیئت خبرې د پاکستان نمایندګي کوي نه د افغان طالبان نمایندګي کوي دغسې خبرې که موجودې وي رښتیا هم بېباوري شته یا د دغې جګړې د خاتمې هیلې نشته جناب پاڅون صاحب قطر کې چې د طالبانو کوم ادرس دی که هغه امیر خان متقي دی که هغه خیرخوا دی او که هغه ملا برادر دی او که عباس تانکزی دی او که د حقاني صاحب وي دی او که بل دی او که بل دی دا د طالبانو په ادرس باندې په دې 20 کالو کې جنګېدلي او رهبري شوي او دغه خلک دي مطرح خلک دي په هر کور کې که نه په 2 کورونو کې په یو کور کې حتما یو څه بې اتفاقي وي ته خو لا نور په نړیوال او سیاسي ډګرونو کې دا ستونزې به وي خو د دې خلکو راتګ او د دې خلکو مذاکرات د افغانستان د طالبانو په ادرس باندې د سولې پیغام ځان سره ځکه لرلی شي چې دا د پاکستان لخوا په سیاسي او نظامی
او اقتصادي ساحو کې سپورټ کیږي، حمایه کیږي، زمینه سازي کیږي، پاسپورټ ورکول کیږي. دا هغه کسان دي چې دا 20 کاله جنګ او 40 کاله جنګ د پاکستان په شکل د اشکالو په نیابتي شکل باندې هم د امریکای په وړاندې د امریکای سره پانډیوالی، هم د افغانستان په وړاندې د افغانستان سره پانډیوالی، او هم د هند په وړاندې د هند سره په غیر مستقیمه دشمنۍ باندې دا جنګ دلته رهبري کړ. نو د جنګ منبع اصلا پاکستان ده، او دغه تاسو چې منان صاحب یاد کړه، منان صاحب یوه شاخه د طالبان ده چې ایران د خپلو موخو په خاطر باندې هغه په حساب داسې رهبري کوي چې ایران هم په راتلونکي کې د طالب په ادرس باندې یو امتیاز والی، یو ستراتیژیک عمق واخلي، یو ادرس نه ځان ته تعریف کړي. روسیه هم په شکل د اشکالو د دواړو خواو سره کومک کوي، چین هم کومک کوي، د سیمې ټول هیوادونه د اماراتو پورې. نو د طالبانو اصلی مرکز تربیه‌ګاه پاکستان، تمویلګاه امارات چې دا فعلا اوس په میز ناستي او سپورټر نړیوالې د امریکای دغه د عربستان سعودي دی چې هغه دا درې واړه هیوادونه جمع هغه طالبان چې دا 20 کاله دا جنګ رهبري کړی دی، دا اوس د مذاکرې په میز باندې د امریکایانو سره ناست دي. طالبانو دغه انشابي ډلې چې دي د په دومره قوت کې دي چې طالبانو په کل کې د امارات سوله وننګوي. مقطعا به دا مشکله ځکه به حلیږي چې هغه برانچونه دي د هغې و هغه ریښې پاکستان ته امریکا څه نشي ویلی، ځکه د امریکا عقبي لاره پاکستان ده. نو دې ته پاکستان ته که څه هم دا 20 کاله پاکستان 2 رول ادا کړه، هم یې جګړه وکړه، هم منځګړي رول ادا کوي، هم یې تمویل وکړه، هم په حساب نیابتي جګړه کوي، او هم په حساب سوله غواړي. د ایران د دغه رول نه ځکه کمزوری دی چې ایران په نوم په منځني ختیځ کې په جګړه اخته دی، د یهودو سره په جګړه اخته دی، په داخل کې پرابلمونه لري، په عراق کې په جګړه اخته دی، په لبنان او سوریه کې په جګړه اخته دی، په لیبیا او په دغه یمن کې په جګړه اخته دی. ایران به دغه توان نه لري چې هغه کم نیازی صاحب او د بل صاحب چې ورسره دی چې هغه رهبري کړي. نو په دې حساب باندې ټول کوردینات د طالب د پاکستان سره دی، او امریکای دغه نقطه درکړې ده چې یوه خبره د کابل حکومت سره امریکا کوي، بله خبره ماښام ته د پاکستان د خارجه وزیر سره کوي، او پوځ سره کوي، او درېیمه خبره طالب سره کوي، څلورمه دوحې سره کوي، پنځمه د ناټو او د سیمې هیوادونو سره کوي. اصلي مرجع پاکستان دی، او دغه طالبان د پاکستان په هر څوک د ځان لپاره یوه نظامي حمایه غواړي. دغه طالبان دپاره پاکستان یو ادرس او یو اډاو تمویل کوونکی ځای دی. نو که دوی دا لوبه وکړي، د سولې په میز باندې کینی او د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، بیا نور شاخې به د یوې نیمې ورځې جنګ طاقت نه لري، ځکه طالب هم په آزاد لاس باندې او د افغانستان حکومت هم په آزاد لاس باندې په یو واحد شکل د نړیوال د نظارت لاندې هغه ګروپونه به ټکوي. نو دغه تشویش زما د نظره نشته دی. ښه، دلته یو بل اندېښنه چې د امریکایي جنرالانو ښودلې ده، وایي که چېرته امریکا غواړي په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسېږي یا کوم تاوتریخوالی چې په افغانستان کې شتون لري پای ومومي، نو لومړی دی هم پر پاکستان فشار راوړي یا داسې سوله وکړي چې پاکستان د طالب وسلوالو له ملاتړ او حمایې نور لاس واخلي. نو داسې اندېښنې چې پخپله په امریکا کې موجوده وي، امریکا به دا ګام نه پورته کوي. امریکا په دې 18 کالو کې د اولې ورځ نه تر دې دمه پورې دا تشویش لاره. د امریکا 3 ادرسه دي. یو ادرس یې سنا ده، یو ادرس یې پینټاګون دی، پینټاګون، او یو یې CIA دی. دغه ټول درکړې ده چې پاکستان د نیابتي جګړې سالار دی، او دا لوبه هم ډېره شروع کړې ده، د طالب په نوم باندې دا لوبه شروع کړې ده. نورې 20 ډلې دي دلته رالیږي، خپل ستراتیژیک عمق غواړي د هندوستان په وړاندې، د افغانستان سیاسي برلاسي غواړي په افغانستان په نظام کې، د منځنۍ اسیا تیرو ته لاس غځول غواړي، برق نه استفاده غواړي. پاکستان کې اوس د 10,000 میګاواټ برق ضرورت دی، 15,000 نه لري. هلته 4 میلیارډ ډالر چین ورکړي دي، هغه ځوان پاتې دي په کور کې. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه هم بیدار او دغه دی. پاکستان دغه ته په کتو باندې د پاکستان څیره امریکای ته معلومه ده چې دغه ده د امریکای یوه خاصه نظامي او سیاسي مجبوري ده د پاکستان سره هغه لوبه کوي چې هم د دې بلا نه ځان راخلاص کړي، او هم پاکستان په شکل د مجبوریت یې څه دی چې موږ وایو چې امریکا یو لوی قوت دی، کولی شي په پاکستان باندې فشار راوړي. مجبوریت یې څه دی؟ د چا د امریکا د امریکا مجبوریت دا دی چې پاکستان د امریکای عقبي خط دی، جازي په پاکستان را تېرېږي،
توفې پاکستان را تېرېږي تیل پاکستان ترېږي هوایي او زمیني اکمالات دلته کېږي دلته ایران لاره نه ورکوي روسیه او چین یې نه ورکوي همدغه یوه لاره ده د دغه لارې د خاطره امریکا په دې 20 کال کې نني وچلي یو بل څه دی کله څو کاله وړاندې چې د امریکا او د پاکستان اړیکې یو څه خرابې شوې امریکا ټول اکمالات د افغانستان شمالي ګاونډیانو له لارې کول تاجکستان ازبکستان اوس شمالي ګاونډیان په هغه موقف کې نه دي هغوی امریکا دلته داخلوله د امنیت د شورا د لارې نه امریکا دلته راله چې دلته د افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي تروریزم یعنی القاعده او یا نور دا چین ته هم خطر دی سینګیان ته چې مسلمانان دي یغور هغه د چین لخوا په عذاب دي چین کوشش کوي چې دا جنگ دلته وساتي منځنۍ اسیا دغه شپږ جمهوریتونه دي د اسلامي جمهوریتونه دي هغې ته دا اور تېرېږي روسیه د دې په خاطر باندې اور مسکو ته راونه رسېږي هغه هم یو دغه کوي ایران په خپل غضب اخته دی چې ایران هلته په منځني ختیځ کې مصروف دی چې دا لوبه هلته سیستان ته ورتاونه شي دغه ټول دقت باندې دا لوبه څاري او د امریکې مجبوري ده امریکې ته خپل ادرس معلوم دی چې د لوبې لوبغاړی او سرلښکر دا پاکستان دی طالب او دا نور ادرسونه دي چې په دې لوبه کې تشکر من نوشال ولاړ صاحب د افغانستان د حکومت تشویشونه څومره راپشوي ښکاري په داسې حال کې چې کله د امریکا او د طالبان ترمنځ د هوکړې د مشروطې هوکړې خبره کېږي د امریکا بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله ته ټلیفون کوي افغان حکومت خوشبیني ښیي په خپله مستقیما ولسمشر ټویټ کوي او خوښي ښکاره کوي د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په پرمختګ باندې یو څه چې وړاندې موجود هغه دا و چې افغان حکومت له امریکا سره د سولې پر روان مذاکرات جوړ نه دی کوم څه چې په اختلافات دلته موجود دي باعث دې شوي چې د سولې خبرې وځنډېږي او خنډونه پکې رامنځته شي ښه دې ته په کتو سره آیا دا مشکل حل شوی که نه پاڅون صاحب تاسو وګورئ چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مستقیما ولسمشر غني سره او ډاکټر عبدالله سره غږیږي او د روانو خبرو په ارتباط کې خبرې چې د سولې په ارتباط کېږي 95% ډاډ او اطمینان ورکوي چې پرمختګ سوی ده خو د افغان ولس څه وایي موږ ولسونه بیا څه وایي موږ پرمختګ هغه حالت ته وایو چې موږ یو شین چراغ وګورو د سولې په ارتباط باندې درست دا به قدم په قدم باندې هرکلی کړی خوښي ښودلې ولسمشر خو بارها د هرکلی کړی ولسمشر خو بارها د یوې سولې نه څو وارې چیچل سوی ده وګورئ مخکې سلطاني صاحب یو موضوع ته اشاره وکړله زمونږ زیات تشویش ګوره د ګاونډیو نه ده د ګاونډیو د مداخلو نه ده د ګاونډیو د لاسوهنې نه ده دغه افغان سولې کې او دغه روان جنګ کې دې کې لاسونه د ګاونډیانو د سیمې هېوادونو د نړیوال دي ولسمشر یو څه خوشبیني ورته لري موږ هم خوشبیني ورته لرو خو په عمله کې موږ دا خوشبیني نه ده موږ مجبور یو د مجبوریت نه وایو چې ښه خبره ده چې پرمختګ سوی ده خو دا زما خپل شخصي نظر دا ده چې خپل خلیلزاد په کراتو مراتو مجلسونه یې وکړو ناستې یې وکړلې سفرونه یې لرودل یوه پښه افغانستان کې ده یوه دوحې کې او پاکستان کې هغومره چې پاکستان باندې اطمینان او باور لري هغومره چې د پاکستان د نظامیانو د پاکستان د استخباراتو خبره اثر او تاثیر لري په خپله طالبانو باندې هم د پاکستان نظامیانو استخبارات تاثیر لري هره فیصله او هره پریکړه چې افغاني طالبان په دوحې کې کوي باید د پاکستان مشران پې خبر وي بدون د هغې نه زه فکر نه کوم ډېر مشکله به وي چې دوی یو قدم هم په خپلواکه کې دي د دې په څنګ کې که موږ تیر تاریخ ته وګورو ګورئ دغه تیر تاریخ که لږ مطالعه کړو پاکستان په افغانستان کې څه ونه کړل موږ رئیس جمهور یې واخیسته چوکې د اریانا چوکې زوړنده کړه زمونږ څو کلنه اردو 100 کلنه 200 کلنه اردو یې واخیستله تار و مال یې کړله زمونږ جغرافیه یې کنډ و کپر سره مخامخ کړله زمونږ معدنونه یې ټول چور چپاول کړل موږ دې ته هم نه پرېږدي چې دغه اوبه چې روانې دي دا روانې اوبه هم چې موږ مدیریت کړو سلاس ورکړو موږ چیچي نو د دې په څنګ کې پاکستان باندې بیا څه باور پکار ده اوس که د سوله که دغه سوله راتله له افغانستان ته که سوله راسي آیا دا په پاکستان او په ایران نور ممالک باندې ښه تاثیر ونه کړي حتما ښه تاثیر کوي خو پاکستان کوشش کوي چې افغانستان کې داسې یو نظامي چې داسې یو حکومت چې هغه مصرفي هغه د پاکستان تاثیر لري او د پاکستان د بهرنی سیاست ټول د پاکستان سره او د پاکستان مشورې باید دغه افغان حکومت چې د پاکستان په خوښه باندې جوړ شي هغه باید ومني ټول فرمایشات باید د پاکستان ومنل شي ولې موږ بیا هم دا وایو چې هغه طالبان چې په دوحې کې دي
د دې خاورې بچیان دي درست خو هغه دې داسې سوچ او فکر وکړي چې د دغه بد حالاتو نه دغه جنګي حالاتو نه نورو ډلو استفاده وکړه راغلل د خاورې کې خپل تخریبي کړنې کوي خپل تخریبي پروګرامونه خپل ورانه په لاره اچي او د مرمۍ او د باروتو ښکار څوک همدغه بیچاره همدغه افغانان موږ وایو چې سولې ته موږ لیوالتیا لرو سوله غواړو سولې ته تږي یو خو تاسو یقین وکړئ چې یخته که درته د سولې راتلو په ارتباط باندې پیشرفت وسي او پرمختګونه سوي هغه لپاره موږ خپله خوشبینه یو موږ خپله ورته علاقمند یو خو بیا هم زه دا وایم چې اور چا بل کړی هر هغه چا چې اور بل کړی دغه اور مړ کولی هم شي هغه خپل ځان پیژني خو د دې اور مړ کولو لپاره باید دوی له اخلاص او له صداقت نه کار واخلي موږ افغانانو ته څه پکار ده ګورئ زموږ د بریا راز زموږ په یووالي په وحدت په منلخ کې ده تشکر مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه قومي مشر او د چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر صاحب محمد نعیم ولاړ او د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی ښاغلی محمد انور سلطاني صاحب ډېره مننه کور مو آباد د دواړو ښاغلو چې راغلی بحث کې مو ګډون وکړ مننه د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو خوږو اورېدونکو نننی بحث همدلته پای ته رسېږي الله مو مل شه